اعتکاف څه شی دی او د اعتکاف څه فایدې دي رونو؟ اعتکاف خو اصل کې بندېدل یا بندولو ته ویل کېږي. نو علما وایي اعتکاف په دې نسبت هم ورته وایي چې سړی ځان یو ځای کې بند کړي د الله د رضا دپاره او د عبادت دپاره. او بعض علما فرمایي چې بندول د ګناهونو دی، دی په ځان ګناه بنده کړي، داسې ماحول کې وردن نشي چې دی ډېر ګناهونه ختم شي او ګناهونه پرېږدي. او ما چې کوم حدیث درته ولوس عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره زوی دی، او هغه صحابي دی چې یو ځل دی وایي په بخاري شریف کې حدیث دی د ده ترور و حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د حضور پاک بیبی ده او د ده د مور خور ده. نو د حضرت میمونه کرم شپه تیره کړه په دې خیال چې د حضور پاک د شپې عبادت زه ووینم، هغسې عبادت زه صحیح کړم. د یو ځل نه څو ځله د شپې د حضور پاک د خپلې ترور د مور د خور کور کې تیرې کړي دي او د پیغمبر علیه السلام عبادت هغه یاد کړی دی او خلکو ته رسول دی او د شپې او سره تهجد هم په جمع کړي دي لا ماشومو رکوټ یې وله. او بیا حضور پاک مبارک ته لوټم ډکه کړې ده، هغې وله دعام کړې ده اللهم علمه الکتاب والحکمت، خدای دته قرآن وښیه، کتاب د قرآن علم او د قرآن پویه ورته وښیه. او حکمت څه ته وایي؟ د دین مسئلې د خپل مناسب ځای سره برابرول. یو مناسب مسئله یو ځای پیښ شي او څوک یو تپوس وکړي، دی ولا د قرآن او د سنت نه په یو خاص انداز مسله راوباسي چې په دې عمل کوه، دې ته حکمت وایي. اگر چې د حکمت علماو ډېرې معنی ذکر کړي نو خدای ولا علم ورکړی. علما ورته رئیس المفسرین فی الصحابه وایي چې د ټولو مفسرین استاد دی په صحابو کې. نو هغه وایي د معتکف په حق حضور پاک داسې فرمایلی دي چې هو یعتکف الذنوب، دا ګناهونه د انسان نه بندوي. انسان داسې ځای کې کینی چې دی ګناه بیا نشي کولی. ګوره اعتکاف کې چې سړی په جومات کې کېناسته د سترګو د نظر د ګناه نه دی بچ، دی د سترګو د نظر ګناه بیا نشي کولی. ولې؟ ځکه عموما د نظر ګناه خو هله کېږي چې بنده بعض بازار کې مارکیټ کې وي، په لارو ګرځي، ښځو ته ګوري، نو دی دلته بند شو، جومات ته ښځه نه راځي او دی د جومات نه بار نه وځي. او کظیم نو د اعتکاف کې دی په داسې انداز چې سر یې ښکتی چې په سترګو باندې مې غلط نظر په چاو نه لګېږي. لاول خو د سترګو ګناه ډېره زیاته خطرناکه ګناه ده، دی د هغه ګناه نه بچ شو. وګوره یو خبره درته کوم، دا هغه معتکف چې ځان سره په اعتکاف کې موبایل نه ساتي، ټچ موبایل، او که دی په اعتکاف کې ځان سره ټچ موبایل لادن نه کړي نو دی لاړ او غرق شو، بیا دی برباد دی. ځکه ټچ موبایل چې دی ټسۍ را ټسۍ، دله به د ښځو تصویرونه خامخا مخې له راځي، دله به د جینکو تصویرونه خامخا راځي، دله به ډرامې او فلمونه خامخا مخې له راځي. نو اعتکاف کې به ټچ موبایل بالکل نه استعمالوي، بلکې زه خو دا وایم ملګرو ته چې عام موبایل هم استعمالوي. ځان مکمل کټ کړئ د کور نه، د دوستانو نه ځان کټ کړئ. یاره زه به پې ضروري سوال جواب کوم، ډوډۍ راله راوړه، زه به پې کور سره ضروري خبره کوم چې ما ته پېشمني پاسې او ماله راوړی. دا پخوا چې موبایل نه وی نو خلکو اعتکافونه څنګه کول؟ دا موبایل چې نه وی نو د خلکو دا ضرورتونه پوره کېدل او که نه. نو اعتکاف اصل بندېدل، ځان الله سره ټچ کا او د مخلوق ځانان قطع کا، بالکل چې موبایل جومات ته یوسي موړی. که جواز هم شته د بعضې موقعو بعضې ضروریاتو په بنیاد، نو هم ځان سره موړی. یکسویي پیدا کړې رب العالمین ته. او ټچ موبایل خو چې بالکل معتکف ځان سره اعتکاف ته یو نسي. یو څو کاله مخکې دا د 12 کالو خبره وه، پخوا په دې دغه کې دا شیدونه دا نور نو ما ته یو اطلاع راغلی و، ما په جمعه کې ویلي مو یاره 15 کاله مخکې وی معتکفین په جومات کې ناست و، جومات کې تاش کو. هلکه تا جواری نه وی جواری نه کوله، خو په دې ځان له روژه لنډوله. مې دې ته سوچه مسلمان وی تاش په جومات کې د خدای سپیره.
بیا راته چاوي خو چې دا هغه مخ دا خو حقیقت دا خو جمعات امراته هو کسان امراته خو بیا ما جمعه کې پیردم کړو او بیا راته چاوي خدا خبره ما ته پته نشته خو ویلو ویلړو پکې خلکو کوله په جمعات هلکه ته خدای ته ناسته نو اعتکاف داسې نه دی دا نه چې جمعات ته دوه درې ملګري لکان اکثر دا لکان درې څلور کسان جمعات کې کینی یو بل سره ګپ شپ لګی او خپل یارانې په جمعات کې پایلی داسې نه الله دپاره د جمعات خپل آداب دي په داسې طریقه به اعتکاف نه کوي چې د جمعات بې ادبي پکې راشي بیا خو به تباه شي چې رمضان هم وي او د لیلة القدر شپې ورځې وي او تا نه بیا هم د جمعات بې ادبي وشي او په رمضان کې د ګنو شنو غرق هم شوې ثواب هم ډېر دی خو وبال هم زیات دی نو د نظر د ګناه نه پکې سړی خلاص یې نمبر یک دا ډېره لویه خبره ده څومره خرڅ شوه دویمه څه ده دویم سړی پکې عبادت زبردست کوي زبردست عبادت پکې کوي فرض خو پکې د سره تکبیر اولا لاندې کوي تکبیر تحریمه لاندې کوي داسې خو موږ دغه د نه رامنډه کړو چې امام خ راته پته چې امام هر کله په رکوع ته ځي بس راغر و او په تراوح کې هم ناست ګپ شپ لګوي چې امام د دویم رکعت رکوع له ځي یا د لومبي نه ورسره زر په منډه شي ودرېږي ورسره تکبیر تحریمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه بهتر ده د دې خو ډېر لوی ثواب دی او ډېر لوی اجر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان څلوېښت ورځې څلوېښت منځونه تکبیر تحریمه سره لاندې کړي څلوېښت منځونه تکبیر تحریمه سره د لاندې کړه دی منافق نه دی دی د منافق نه خدای وویسته د ده د اور نه براءت راغی څومره لویه خبره مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل راغی یو مجلس ته او په هغه مجلس کې خلق ورسره ستړي مشي شروع کړل دلته جمع تیاره ده هلته کې ستړي مشي شروع شي نو ما خو تاسو ته ویلو چې د ستړي مشو خپل آداب دي ګورئ جمع ځینو چا سره ستړي مشي مه کوه پرې چې جمع لاندې کړي یا چې د قرآن شریف تلاوت کېږي اکثر موږ د پروګرامونو له لاړ شو هلته د قرآن تلاوت شروع یې خلک ټول راپاسې موږ سره ستړي مشي کوي نو زه خو د قرآن نه قیمتي نه یم قرآن قیمتي دی د قرآن اورېدل قیمتي دي نو که هر څومره لوی عالم هم راشي او د قرآن تلاوت کېږي بلکې زه خو یم چې د حضور پاک نعت هم ویلې کېږي نو هغې ته هم اورېدل هم بهتره ده چې هغې ته غوږ کېدی د حضور پاک صفت کېږي ما ستړي مشي چاته بس په یو سنت به عمل وشي که تلاوت کېږي د سلام هم نه اچوي او که تلاوت نه کېږي ملا صاحب به سلام وچې ټول به وعلیکم السلام لازمه خو نه ده چې ته ورپاسې او ستړي مشي کې او ورترغاړو دی د دې آدابو نه ځان خبر کړو نو خلق په ستړو مشو په ستړو مشو په ستړو مشو په خیر په خیر په خیر د هغې غریب نه تکبیر اولا مونځ اعلان دی که لومبۍ رکعت اعلان دی که امام سره خو تکبیر تحریمه سره شرکت د امام سره هغه ته فوت شو ایله رکوع له راغی بس رکوع کې شرکت وکړو اگر چې بعضې علما دا هم وایي چې رکوع کې دې هم شرکت وکړو تکبیر اولا دې لاندې کړه خو دا کمزورې خبره ده راته پاتې شو تکبیر اولا نو بیا د مانځه نه پسې ژړل چا ورته وی صاحب ولې چا خوکړې په ستړې مشو کې وی نه نو وی دا ولې ژاړې وی شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر اولا لاړه دې ته مونځ نو په معتکف خدا لاندې کوي دا منظوره خو دې را لاندې کړو چې لس ورځې اعتکاف دې وکړه 550 شو او چې نهر ورځې راغلې که میاشت یو کم دېر شوه نو څو شوې لکه 45 شو نو 40 نه لمونځونه زیات شو تکبیر تحریمه سره یې 40 نه زیات منځونه شو نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبرې شوې منافق نه او د اور نمبرې شوې څومره لویه خبره شوه تکبیر اولا او درېمه خبره مو اوره ګوره نظر هم بچ شو تکبیر اولا هم د لاندې کړه او درېمه څه فایده را نفل باندې نفل باندې مازدیګر نه مخکې به 4 رکعاته کې چې بانګ وي ته به څه کې ولې ماحول داسې جوړ دی 4 رکعاته به وکړې د ماسپښین 4 رکعاتو سنتو نه مخکې 4 رکعاته نفل دا کوئ ماښام به د ماښام د مانځه نه پس اوابینو کې 4 رکعاته یا 6 رکعاته پوره کړي ماسخوتن به د فردو نه مخکې 4 رکعاته وکړې تهجد به کې ماشاءالله نفل دی وشو تهجد دی وشو نور د خدای نه څه غواړي خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله وفات شو دا ډېر لوی بزرګ خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه هغه بزرګ چې د مور تربیت کړو زمارو دې مقام ته چې رسول الله رسول خو مور رسول او چې کله دې ماشوم پیدا شو خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه ماشوم
نو مور پلار ته وای وی سړی دا بچی ما ته پرېږده زه تربیت کوم کمال په مور کې دی ما خو تاسو ته مخکې ویلی دي چې پلار غریب خو غریب په مزدورۍ دی کله په دوبۍ کې دی کله په سعودي کې دی کله دلته ځمکه کې زمیندارۍ له سارو دي او د شپې غریب په بخورو پسې ګرځي او په ترېشلو پسې او په لونو پسې ګرځي او یا دکاندار دی دکان له سار لاړ شي ماښام کور ته راشي او یا ډیوټۍ له سار لاړ شي مازدیګر غریب ستړی ستومانه راشي پلار نشي کولی د بچو تربیت مور تربیت کوي نو مور یې دی پلار ته وایي وی دا بچی مال راکا د یو تربیت کو دا ما د خدای نه ډېر په سوالونو غوښتی دی نو پلار ورته وایي د نه به ګډ وډ شي وی بس ته ما ته پرې زه پوه شه او دا بچی پوه شه ډېره ښه ده ګوره مونږ په د بچو تربیت ګورې ونه کړو مونږ بچي له یو بوټي چې د 100 روپو به ما بازار کې والي د 100 روپو هغې څونه خیال ساتي هغې ته اوبه چې وچرانه نه شي هغې ته سره مچې هغې ته ګوډم کې هغې ته نورم ورسې هغې نه شاخ تراشیم کې ټول ورځ چې سار پاسې د هغې نه تاویږي مازدیګر د هغې نه تاویږي ولې ځکه چې په دې ما 100 روپۍ ورکړي دي دې له ما د 100 روپو ګمله اخېستې ده او دا به د ما په کور کې یو ډول پیدا کړي د زوی نه بهترین بوټي بل شته رښتیا ووایه که نه که دا بوټی وچ شي بل به وکارئ زوی چې وچ شي بل نه شي کولی زوی نه قیمتي بوټی بل کم دی او زوی چې کمه میوه کوي بوټی قسم په خدای که هغه سېدلی وکړي بوټي ته به ته ګورې ډول به د زوی نه خشته ډول بل کم دی لیکن موږ د زوی تربیت ونه که هغه خیال هم د بچي ونه ساته کم چې د یو 100 روپو د بوټي ساته هېڅ پروا موږ ونه ساتله که بچي باندې موږ مونځ ونه کړو ځان له ځان سره جومات ته به ونه ماشومان بوځئ جومات ته ځان سره حضور پاک فرمایي جنبو مساجدکم صبیانکم یاره جوماتونه د ماشومانو نه ساتئ نو هغې دا معنا چې هغه ماشوم چې نه پوهېږي جومات کې متیازې به کوي شور به کوي منځګزار به د مانځه نه وباسي شته پکې حدیث لیکن هغه ماشوم چې ممیز وي پوهېږي نو صحابو به ځان سره ماشومان راوستل جومات میندو به ځان سره راوستل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آواز وکړه د الله رسوله ښځې موده شوې او ماشومان موده شو د ماسخوتن منځ رسول الله مبارک لیټ کړی نو ماشومان جومات ته روستیم دي او منع هم کړې ده نو عالمان تطبیق دا کوي چې کم ماشوم شور کوي نه پوهېږي یا کم ماشوم داسې وي چې هغه متیازو یری وي یا مور پلار د مانځه نه خلکو ته شور جوړوي مه راوله او که داسې ماشوم چې پوهېږي راوله چې بدل بدل شي یا ته راځې او کور کې سوکینه هغه به صحابه د سیل مې راتلل نو بیا خیر دی هم راوستی شي نو دا پلار ورته وایي دی دا مور دی پلار ته وایي دی خاوند ته وایي دا بچی راکړه دې تربیت کوم زه ډېره ښه ده نو دې وله لومبې به ماشوم ته عقیده ښیه لومبې بچي ته ښکلې عقیده وښایه عقیده بنیاد دی د میان ستن ده چې عقیده دې ټیکي سیسټم به ټیکي که عقیده دې خرابه وه نو که د دنیا نیک اعمال کې د خدای په نزد هېڅ فایده نه لري او ته ښکلې عقیده ښیي چې زموږ الله یو دی الله موجود دی الله د خپل صفتونو مالک دی الله قادر مطلق دی زمونږ دا ډوډۍ زمونږ دا چای زمونږ عزت زمونږ دا شکل زمونږ ژوند زمونږ مرګ دا مونږ له هغې رب العالمین راکړي ګوره څونه ښکلې عقیده ده بچي دی وله اوس عقیده جوړوي بچي دا ډوډۍ چې راکوي دا الله راکوي دا اوبه چې راکوي دا الله راکوي دا جامې چې راکوي دا الله راکوي او بیا به ورسره مور خواري کوله په کوټه کې دننه به ورته روټۍ کېښوده په کوټه کې دننه به ورته اوبه کېښودې او جامې به ورته کېښودې دی بچي به وې مورې ډوډۍ وږې شم وګوره ما تا بیا ما نه ډوډۍ وغوښته ډوډۍ خو زه نشم در کولی الله به درکوي ورچا کوټه کې به درته ایښودې مورې تا څنګه ما ته کوټه کې ږدي بچې الله څوک نشي لیدی अब په جنت کې وینو که خیر ان شاء الله په دنیا کې زموږ په سترګو کې د هغه د لیدو طاقت نشته لکه هوا چې موږ نه رڼا موږ نه دا خو بله فینو دا چې کوم میانځ کې رڼا دا خو موږ ته نه ښکاري یو بل موږ ته ښکاري خوشحالي موږ نه شته غم موږ نه په سترګو او شته د قرنګ رب العالمین د هغه قدرتونه موږ محسوسو موږ نشو لیدلی او جنت کې به ان شاء الله موږ وینو وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة قسم دې د روژې ډېر لوی برکت دی چې کله صاحب د رمضان میاشت تېره شي نو فرشتې جنتونه ډولي کول شروع شي جنتونه خشته کوي او ډولي کوي خشته کوي او ډولي کوي
چې د رمضان میاشت څنګه تېره شي نو چې د رمضان میاشت را نږدې شي نو جنتونه خشته شي مزېدار نو د الله د عرش د لاندې نه یو خشته هوا راوالودي جنت کې چې کومې حورې دي په هغې باندې ولګي نو هغوی ډېرې زیاتې خوشحاله شي او د الله نه سوال وکړي یا الله مونږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان را نصیب کړي چې الله زموږ په هغوی سترګې یخې شي او د هغوی په موږ سترګې یخې شي د رمضان داسې برکت د هغه چا لري چې څوک په رمضان کې د رب العالمین عبادت وکړي نو دا ورته وایي چې الله نه ښکاري نو الله چې شی درکوي ګورې پټ پیدله درکوي کوټې ته ننوځه د الله نه غواړه ما نه به بچې نه غواړې نو ده به ویم ډوډۍ وږې شم نو کوټې ته به لاړ نو مور به ورته پټی ښودې وه بلستن تولی به یې اوچته کړه الماری به یې کړله او که روټۍ به یې راواخېسته تږې شومه نو منډ کوټې ته به لاړ نو مور به ورته پټې اوبې ښودې وې هغه به یې راواخېستې هغه به یې وڅښلې جامې خیرنې دي بچې هله بدلې که که نه جامې کم دي وایي د خدای نه وغواړه که نه دا به ماشوم دی دی خو ګوره د ماشوم مثال خو د کولال د خټې ده که ته دې منګې جوړې او که ته دې کوزه جوړې هغه ته خو چې په غوږ کې څه ورچې نو د هغه اسپنج هغه ځان ته راکاږي چې کله لوی شي بیا خو څه نه کېږي نو جامې نو مور به ورته پټې ښودې مورې دا د جامې خو راته الله ښودې او که نه چې خدای څنګه نه ښکاري دقه رنګې الله څیزونه هم دله پټ درکوي د دې بچي رو ورو عقیده جوړوي او بچې په دې رو رو پوهېږي مور ته پټ ورته شیږدي چې دا ماته مور نه وي دا ماته الله پټ راکړي په دې کې رو رو لویوي ګوره دې ته ښکلې عقیده وي د مارونو بچو له خشته عقیده جوړه کړي که ته د بچو په مخ کې چغې کې پیره بابا را رسېږه دی به موي چې پیر بابا را رسېږي اے د کاکا صاحب را رسېږه دی به موي چې د کاکا صاحب ماته را رسېږي دا عقیده وله مه جوړه که ته د ماشوم په مخ کې دی او په زیارتونو باندې شمې لګې او ته ماشوم ته وایې چې دا مې د پلانکي زیارت نه د له مالګه راوړه دا وخوره نو د پړه کې به دا جوړ چې دا نظام سیسټم جوړ دا زیارتونه چلی ٹھیک ده د زیارتونو د اولیاء او د نیکانو احترام په خپل دی دی لیکن نظام خو د الله په لاس کې دی شفا ورکوونکی خو رب العالمین دی زیارت خو نه دی دا زیارت لوی سړی دی ولی الله دی چې کله وفات کېده د باندې بیماری راغلی ده که نه ده راغلی نو ځان یې ولې نه جوړو چې تا جوړوي بغیر د بیماری نه خو مرض نه راځي خامخا مرض راځي نو مرض بیماری شفا روغ صحت دا د رب العالمین په لاس کې دی خلک ځي زیارتونو ته بچي غواړي هلکه بچي د خدای نه غواړي بچي ورکوونکي خو الله دی یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما الله وی دا زما خو خرس چاله زامن ورکوم چاله لونه چاله زامن لونه دواړه څوک شان پیدا چې الله د چا شانتوب فیصلو کې قسم په خدای په څوک ولې بچي ورکوي نو ته چې دا خبرې د بچي په مخ کې کې دا غزل کې هغه عقیدې راځي نو د بچي مخ کې ټیټ وایا چې بچي ګوره خالق او مالک الله دی قادر الله دی قدرتونه د الله دی هر څه نظام الله چلی پیدا کوونکی فنا کوونکی رب العالمین دی دا ورته ماشوم ته دا ښکلې عقیده وښایه فرشتې ورته وښایه چې فرشتې شته یو مخلوق دی پیریان شته یو مخلوق دی جنت شته دوزخ شته امنتو بالله پخوا به د استادانو د ماشومانو ته نه ښکلې ایمان مجمل او ایمان مفصل دا وښایه بچو ته دا ورته رو رو ښایي یو ځل دا مور چې ته رشته دارانو کره تللی الته لیټ شو انسان دماغونه خبره وځي چې الته ورته رایاد شو اوهو ما خو نن بچي ته روټۍ نه دی ایښی نن خو مې ورته اوبه نه دی ایښی هغه به د مدرسې نه راغلي او اخ خدایا هغه به څونه دا پوټیني لاسونه الله تا ته نیولي چې خدایا وږیم ډوډۍ خدایا وږیم اوبه هغه څونه جړا کړي الله تا ته ما خو ته نن نه دی ایښی خو به وږي یا خدای نن زما ټول رازونه اوټ شو ختم ابه نن پوه شي چې مورې دا خو به راته تی ښودله او خدای به دې یادو دا خو به تی ښودله او الله به دې یادو نن خو ته نشته نو خوراک هم نشته الله خو شته دا د ما سره څه چل ول کوو دروغ دې راته وې بس مور برقه را په سر کو رازغلي یا خدای چې دا بچې مې لیټ شوي د مدرسې نه چې زه ورشم چې خوراک ورته کېدم چې زه ورشم چې اوبه ورته کېدم چې دا څنګه راله اوس بچې ناستې په کټ کې او مورې سلام علیکم ما شکي شوه بچې څنګه څه وخت رالې راشه که نه مورې نن خو ته نه وې زه چې رالم نو الله ته په دې مصله ودرېدم او لاسونه مې ورته پورته کړل ما وی الله نن خو مې مورم کور نشته ما له ښکلې خوراک راکې وږې نن مې مور نشته او تږې یم الله ما له اوبه راکې کوټې ته ننوتم راشه مورې داسې خوراکونه راته الله ښودلي چې په ژوند کې مې داسې چېرته نه دي خوړلي داسې شربتونه او جوسونه پراته دي چې خوشبویې کوي
او تعالی مې مور پرېښې ده داسې خوراک پروت دی بس مور پوه شو چې زما د بچي کنیکشن د الله سره ولګېد اگر چې د اسبابو لاندې څیزونه هغه الله تعالی ډایرکټ نه درکوي درکولی شي خو نه درکوي ابه ته خپل ځان لاس پې به لقې نو بیا ورکړه د خدای لاس کې ده په سبب نتیجه بیا خدای مرتب کوي خو الله کولی شي الله کولم شي به سبب هم خدای کولی شي هغه که د نیک بنده نه صادر شي کرامت وته وي او که د پیغمبر نه صادر شي معجزه وته وي بس مور پوه شوه هغه ماشوم نه خدای څوک جوړ کړ خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه لوی شخصیت ته خدای جوړ کړ نو دا خواجه بختیار کاکی ډېر لوی شخصیت و چې کله وفات شو جنازه تیاره د دنیا خلق ولاړ دي سیب سپونه ولاړ دي ټول خلق په دې په انتظار چې جنازه به څوک کوي شاگرد به کوي خلیفه به کوي څوک به کوي جنازه دیکھئے یو دنیا والا زرګونه لکونه خلق دی دیکھئے یو سړی راووته وی خدای مو بخا خواجه صاحب یو وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې څلور صفتونه یې پکې دومره غټه جنازه ده چې بادشاه وزیران هم پکې ولاړ دي زمانه ده چا ده شمس الدین التمش زمانه ده بادشاه شمس الدین التمش دی هم ولاړ وزیران مشیران ټول ولاړ دي هغه څوک به زما جنازه کوي چې هغه کې دا څلور صفتونه وي یو صفت دا چې غلط نظر به په جون کې پچا نه لګوي غلط نظر هلکه څوک د دې نه خلاص شته یو دا چې غیر اختیاري ولګي په انسان هغه معاف دی لومبې نظر غیر اختیاري لومبې نظر قصدن نه ګوري غیر اختیاري لومبې نظر ولګي نو هغه معاف دی خو بیا به پسې همیشوالی نه کې دوباره به نه ګوري خیر دا د ګناه والا نظر نمبر 1 نمبر 2 چې دویم صفت پکې دی چې تهجد یې چته نه پرېږدي هلکه خلق خو کوي خو کله دې پاتې شي دریم صفت دا چې د مازدیګر نه مخکې دا څلور رکعاته نفل په جون کې نه پرېږدي او څلورم دا چې په جون کې تکبیر اولا تی نه پاتې شوی څو شو هلکه څلور غلط نظر د ګناه نه چلولې څلور رکعات مازدیګر نه مخکې دا نفل همیشه کړي تهجد یې کړي تکبیر اولی نه پوره کړي بس ټول خلق په شک کې پرېوتل عالمان نیکان صالحان چې خدای مونږ خو تهجد کوو خو کله کله قرآن پاتې شوي کله نظر هم رانه غلط لګېدلی کله مازدیګر نه مخکې ناوخته شوي دي هم پاتې دي او کله رانه څه ورته تکبیر اولی هم پاتې دي هېڅوک چې راونه وتل جنازه تیاره وي خدای مو بخښه که څوک وي داسې روځی یو سړی راووت سر یې پټ یو سر یې پټ دی خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه دا مخ یې ښکاره کړه وی ستا کار خو به وشي خو موږ دې وشرموو ستا کار به وشي جنازه به دې وشي خو موږ دې رسوا کړو ولې دا شی ما پټ ساتلی اوس به خلکو ته پته ولګي چې ده کې دا څلور صفتونه شته نو جنازه یې وکړه نو چې جنازه یې وکړه او مخ یې راوړه څوک و د وخت بادشاه شمس الدین التمش بادشاه دی د بادشاه بادشاهان به داسې خلک د خدای نه به یارېدل کوم بادشاه چې د الله نه یریږي او په زړه کې د خدای یره پرته وي ده سره به الله مدد کوي او که کوم بادشاه په زړه کې د خدای یره نه ده سره به خدای مدد اړوي څومره چې سړی منصب لویږي ذمه داري زیاتېږي یو سړی د کور مشر دی د کور ذمه دار دی دنه به د خپل کور تپوس کوي یو سړی د محلې مشر دی دنه به د ټولې محلې تپوس کوي یو سړی د کلي مشر دی د ټول کلي تپوس پاتې کېږي یو سړی د ضلعې مشر دی ضلعې تپوس پاتې کېږي غرق دی که صحیح خیال نه ساتي یو سړی د صوبې مشر دی د غونډې صوبې تپوس پاتې کېږي یو سړی د ملک مشر د غونډې د ملک تپوس پاتې کېږي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیه ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی که د فرات دریاب په غاړه سپې د تندې مړ شو نو یې تپوس پې د حضرت عمر راکړي د دریاب غاړې ته ولې تندې نه مري دریاب ته ژبه ورښکته کړي که نه لیکن که دریاب په غاړه سپې د تندې مړ شو نو تپوس به د حضرت عمر نه کړي زما وروڼو دغه خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه نو ته په اعتکاف کې کم از کم 9 ورځې یا 10 ورځې د دې څلورو نیکو خو دې وکړل کړه نفل دې مو کړه یوازې مازدیګر نه د هر مانځه نه مخکې داسې ده که نه ده غلط نظر نه بچ شوې تهجد دې مو کړل او تکبیر اولا دې ولاړ دا یو فایده شوه دویمه فایده سره د اعتکاف دویمه فایده دا ده زما وروڼو چې ته خدای ته د خدای په در کې کېناستې
علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرمائی ابن القیم اغوی وید اعتکاف مقصد دا دی چی زړه او روح اللہ تا متوجہ کی مخلوق نا کٹ کے اور رب العالمین تا متوجہ کی دا اللہ در کے ناستے زمو بابا جی مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ اغبا دیر دا اعتکاف دا زور ورکو زمون کلی کے الحمدللہ دا اغا وقت تر اسا پور زمون میرے زمون کلی یو جماعت دا اعتکافنا الحمدللہ خالی نہیں اوس خود تقریباً پا یوائی زمون تو رنزو کے نا پٹول پاکستان کے الحمدللہ اعتکاف ہونا کی گی دا خدا فضا خلق خبر شو خلق دیکھے سر توجہ پیدا شو سنچی شیطان زور کئی اغا سے خدا پاک دیندارین پا خلقوں کی زیادہ ہے اغا باوی یو مثال بے ورکو وی یو سڑی دی چی اغا دی یو شم مالدار سڑی اجری تلار چی جمال سراتا دا شم سڑی او زنظم ترسو چی دی سنی را کڑی نظم نو اغا شم که دا خدای دا پارا نور که نو او بشرمیگی خوص شیخ بور کی گل یرا دارا تا سپا اجرا کے پروت تے دروازہ کے ولار دیو ندی دروازہ کے ولار دیو ندی راشد انت اخلاص کا نو والا سور کی زمارون اللہ شم دے